حضرت یو ذکر خیمه ناشنا ذکر او تاسو کې به اکثرو ملګرو ته یاد دي دا چېرته مه هېروئ. حدیث د امام بخاري رحمه الله د هغه راوړی دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخذ بيدي النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زما د لاس ونیو وی ما ته وی یا معاذ معاذ وی ما ورته لبیک یا رسول الله حاضرین وی ما ته وی انی احبک زه ګوره په تا ډېر مینه یم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ هغه ورته یا رسول الله وانا والله احبک او زما دې په الله قسم وي زه سلم ګوره سمه مینه کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا واوره یو څو خبرې یو څو ذکرونه یو څو کلمات ته تخیمه چې دا دنه چېرته پاتې نه شي د فرض منځونو وروستو وایې په مخ هغه ورته یا رسول الله ویې ښه اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک دې کې څه دي یا الله زما مرسته وکړه په دې کې چې تا یاد کړم وشکرک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا شکر ادا کړم وحسن عبادتک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا ښایسته بندګي وکړم یعنې ته د الله نه دا غواړې چې یا الله ماله طاقت راکړه چې دا کوم نعمتونه چې تا ما در کړي چې دې شکر ادا کړم نو چې کله په مخه ته دا ذکر وی والله قبول کو نو الله به درله توفیق درکړي د شکر د ادا کول. حضرت یو ذکر خیمه ناشنا ذکر او تاسو کې به اکثرو ملګرو ته یاد دي دا چېرته مه هېروئ. حدیث د امام بخاري رحمه الله د هغه راوړی دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخذ بيدي النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زما د لاس ونیو وی ما ته وی یا معاذ معاذ وی ما ورته لبیک یا رسول الله حاضرین وی ما ته وی انی احبک زه ګوره په تا ډېر مینه یم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ هغه ورته یا رسول الله وانا والله احبک او زما دې په الله قسم وي زه سلم ګوره سمه مینه کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا واوره یو څو خبرې یو څو ذکرونه یو څو کلمات ته تخیمه چې دا دنه چېرته پاتې نه شي د فرض منځونو وروستو وایې په مخ هغه ورته یا رسول الله ویې ښه اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک دې کې څه دي یا الله زما مرسته وکړه په دې کې چې تا یاد کړم وشکرک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا شکر ادا کړم وحسن عبادتک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا ښایسته بندګي وکړم یعنې ته د الله نه دا غواړې چې یا الله ماله طاقت راکړه چې دا کوم نعمتونه چې تا ما در کړي چې دې شکر ادا کړم نو چې کله په مخه ته دا ذکر وی والله قبول کو نو الله به درله توفیق درکړي د شکر د ادا کول.